زه په ټول کلي کې په فرق سړی زه په ټول کلي کې په فرق سړی زه په ټول کلي کې په تا مین شوم نن یوه نوې حدیثه وشوله نن یوه نوې حدیثه وشوله په زوړ اشنا یو ځلې بیا مین شوم او ته که خفه یې نو زه څه وکړمه ته که خفه یې نو زه څه وکړمه زما خو ځان له شوم په ځمکه لګي او د ښکلو هره څه مې نازک خوښېږي د ښکلو هره څه مې نازک خوښېږي خو بس واده مې ورله کلکه لګي ته خو لږ وګوره چې څنګه او په څه دمه شم تا پسې وګرځمه ستړی شم ښه دمه شم په جدایۍ کې به دې مړه نه چې داسې حال وي په جدایۍ کې به دې مړه نه چې داسې حال وي چې ستړی ته راشي او غېږه کې دې زه دمه شم دا ما ورته وویل تا په ما پسې جړلي چېرته ما ورته وویل تا په ما پسې جړلي چېرته او ما ته کتلې او په سترګو کې اوښکې راغلې ستا سره نه دا به د ځانه سره ښه ونه کړم چې تر قیامته پورې مینه در سره ونه کړم ما ته د دې یرې خپل د تلو طرف نه خو ما ته له دې یرې خپل د تلو طرف نه خو چې زه په ځای د کعبې بل لور ته سجده ونه کړم او دا چې پکې ستا ما ته د دې یرې خپل د تلو طرف نه خو چې زه په ځای د کعبې بل لور ته سجده ونه کړم مننه جي که دې زما د درد نغمه پکې راپورته کړله که دې زما د درد نغمه پکې راپورته کړله په دې رباب به بستر ایښی وي او مړ به یم که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېدو که مې خپل یو شعر د خولې نه د هغې واورېدو نو په خپل کتاب به مې سر ایښی وي او مړ به یم